کړي وعدې چې د سر نه کړې خلاص چې د تورو خیبر نه کړې په پیغورونو مې نر نه کړې مورې پښتون له مې ور نه کړې پردي جنګونه په سر اخلي مړه بشینه شاهده د وطن په بربادۍ کې د چا لاس دی دا ځای لږ خالي کوي شاهده د وطن په بربادۍ کې د چا لاس دی ویلې برملا وایم چې څومره ادارې دي شاهده په وطن باندې غټانو مزې وکړې ویلې نه قرضې خو یې په مونږ راسورې دي یو غزل چې شاهده دا پښتون وطن قبضه کې د مغل دی ویلې ته هم خیال کول علي وخت بدل دی شاهده زه روان یم خو سپي راپسې غاپي ویلې خپله لار وهه دوه ګامه کې منزل دی شاهده زه روان یم خو سپي راپسې غاپي ویلې خپله لار وهه دوه ګامه کې منزل دی شاهده منظوري شعور راغلی دی په قام کې ویلې د تیارو په خیلخانه کې جوړ غوبل دی شاهده سویمه شپه ده په خوبونو کې یریږم ویلې په دې پوهه شه وطن نه دی ځنګل دی شاهده د روجې او د کوګۍ به څه قیسه وي ویلې فکر مه کوه مفتي زمونږ خپل دی شاهده د روجې او د کوګۍ به څه قیسه وي ویلې فکر مه کوه مفتي زمونږ خپل دی شاهده د پولیسو په پاټک باندې به اوړو ویلې په یو لاس کې مې سګرټ یو کې بوتل دی ویل مې د باغي باغي شاهد سندرې اورې ویلې چې شاهد زما ټپه زما غزل دی نظم به ویمه په دا نظم ما لیکلی دی کې به هر سړي ته د خپل کلي تصویر ښکارېږي چې خاص کر زما کلیوالو ته ډالۍ دی چې د دې کلي معتبرو خلکو شملوالو شملورو خلکو د حجرو او د خبرو خلکو د جیدادونو د دوترو خلکو تاسو د ننګ او د پښتو خلک یې منم چې تاسو د جرګو خلک یې تاسو د هر چا نه درانه منمه تاسو خلوی لوی پښتانه منمه تاسو حجرې او ملمانه منمه تاسو لپړه خبره وړه منمه تاسو چې څه وایئ هغه منمه خو څه قیسې دي زه نه منمه خو څه کیسې دي زه نه منمه دا د جنت په شانتې ښکلی کلی خدای راکړی را بخلی کلی دا چې د یو قام او د یوې وینې کورو دا چې د امن او د مینې کورو اوس پکې هره ورځ شر کیږي او بیا دغه شر ښه په اشر کیږي اوس پکې هره ورځ شر کیږي او بیا دغه شر ښه په اشر کیږي هلته کې هغه دواړو شر کړی دی ګزار یې یو بل په سر کړی دی دلته کې مونږ دواړه وران یو سره هر ځای هر وخت مشتو ګریوان یو سره نزي حالات د سمیدو په طرف دا کله زی د ورانېدو په طرف نزي حالات د سمیدو په طرف دا کله زی د ورانېدو په طرف د غیر ګمان به دې په خپل کیږي اوس پکې ډزې په یو بل کیږي د غیر ګمان به دې په خپل کیږي اوس پکې ډزې په یو بل کیږي تاسو د یو بل د تپوس نه د بل په خوږو د افسوس نه غټي خبرې پښتونواله نه ده روپۍ موټرې پښتونواله نه ده د انسانانو چې په کار نشي خدای مو بیلار ساته په لار نشي غټي خبرې پښتونواله نه ده روپۍ موټرې پښتونواله نه ده د انسانانو چې په کار نشي خدای مو بیلار ساته په لار نشي د دې حالاتو ذمہوار څوک دي دلته د کار او د ګفتار څوک دي د دې حالاتو ذمہوار تاسو یې دلته د کار او د کردار تاسو یې دلته به ټولې تربګنۍ ختموئ دلته به واړه دشمنۍ ختموئ دلته د امن ناوې بیا راولئ دلته کې ژوند راوړئ ښکلا راولئ په مړه ژوندون کې لږه ساه راولئ تورو تمونو کې رڼا راولئ د خپل باغي شاهد خبره واورئ د لیوني شاهد خبره واورئ د خپل باغي شاهد خبره واورئ د لیوني شاهد خبره واورئ د خدای د پاره کوي راپاسئ کنه نور د جنگ بلاو باسئ کنه لږه پښتو کوي اسلام وګټئ دا خاوره وګټئ خپل قام وګټئ دا خاوره وګټئ خپل قام وګټئ یو نظم بل اجازت ته سره رسېږي سلويخ کلونه وشو
دلته کې جنگ روان دی د چا په مرسته کیږي د چا په ننګ روان دی نشو خبر تر اوسه چې دلته جنگ ولې دی هر یو ګټ پیر د وطن په وینو رنگ ولې دی په دې خیسته وطن کې هر څوک بدرنګ ولې دی په دې جنت وطن کې هر سړی تنگ ولې دی دلته چاودنې کیږي ټول نامعلوم افراد دي دا چې مرګونه کوي دغه لا کوم افراد دي دا د سرکار کار دی دا سرکاري لوبه ده دا په ډالرو کیږي دا ډالري لوبه ده دا د سرکار کار دی دا سرکاري لوبه ده دا په ډالرو کیږي دا ډالري لوبه ده الته کې هاغه مړکا دلته کې دا مړکا الته کې دې مړکا دلته کې ما مړکا الته کې خان مړکا دلته مولا مړکا خو تش به ناراضي بس څوک خامخا مړکا خو څوک تش به ناراضي بس څوک خامخا مړکا محسن داوړو ولا عثمان کاکړو ولا نن ریحان زیب مړکا سبا خان زیب مړکا دلته نېشنل وجنا الته پیپل وجنا هغه بازار تلاړ شي الته څوک بل وجنا دلته نېشنل وجنا الته پیپل وجنا هغه بازار تلاړ شه الته څوک بل وجنا دا ډېر دلته منظور ونیسا الته عمران ونیسا چې یو دلته منظور ونیسا الته عمران ونیسا چې یو هم پرې نږدې په نومي خان ونیسا دلته منظور ونیسا الته عمران ونیسا چې یو هم پرې نږدې په نومي خان ونیسا دا ډېر بې خوند قام دی دا ډېر بې ننګ قام دی دا ډېر بې ژوند قام دی دا ډېر بدرنګ قام دی ځان په چا سله وجنې بې ځایه زور مه کوه شاهد غلی کښېنه شاهد شور مه کوه